د یو نظر تابعداري کوم څومره په ګرانه زندگی کوم د یو نظر تابعداري کوم څومره په ګرانه زندگی کوم د روغ خلکو نه مزله موړ شوی د لیونو سره یاري کوم زه د ازغونه هم زړه چودې یم باور به څنګه پازغي کوم سالاره زه جوړمن شوی یم سالاره زه جوړمن شوی یم چې انتظار د پسرلی کوم السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو د بي ملګری صحیح سالار یم امید دي چې ټول بخیر او جوړ وي او د صحت په جامه وي قدرمنو لکه د نور کله په شان هم نن زمونږ یو ناستې د یو داسې مستند شخصیت سره را جوړ شوی دی یقینا چې تاسو ټول به پیژنئ ښاغلی بسم الله فکرمن د سالار ټي وي مېلمه دی ټول ناول خو په سالار ټي وي کې بسم الله فکرمن صاحب تاسو ته ډېره زیاته مینه او هرکلی ډېره زیاته مننه سالار صاحب ستاسو د ټي وي سالار ټي وي ستاسو نور چې څومره ملګري دي همکاران دا ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې په دومره تنګ لنډ او مصروفه ژوندۍ کې یو غړي وخت مو وستو زمون خو راغلی نو تاسو ډیره زیاته مننه دغه خبره دی ملګرو ته پډاګي چې کلمه په اول ځل تاسو کلام په سوشل میډیا وریدو یقینا چې زه خپل ډیر زیات متاثر وم او تاسو د علاقې چې کوم شاعران دي ستر شاعران د دې علاقې شته دي پیدا شوي دي خاورې پیدا کړې دي بسم الله فکرمن صاحب د سالار ټي وي نوال سره داسې خپل مختصر غونډه پیژندلو ډیره زیاته مننه سالار صاحب یاره زما خپل نوم بسم الله خان دی په ادبي دنیا کې د فکرمن په نوم پیژندې شم د تحصیل جمرود 108 کیلومتره لري پرته سیمه بکرآباد اوسیدونکی يم او فل حال د مسافرې ژوند کوم په چوټي راغلی یم نو په بهر هیواد کې ژوندۍ کوم بهر هیواد نو بیا خو تاسو په شعر کې ډیر زیات درد وي تاسو مینه د سالار مسافرې سړی ډیر زور ورګي کتونکو مازیګری دی او نور هم په غرغره دی نو غواړم چې د فکرمن صاحب نه سو شیرونه ریکارډ کما او په دغه سکرین تاسو ته وړاندې کوم ځکه چې انور زمون په دې پروګرام کې زمون ټول کمال د انور وي چې انور مازیګر کې انور لګ هم په شاشي نو بیا زمون د مطلب د ریکارډینګ خبره لګه خرابي نو بسم الله صاحب سو خپل خیالات را سره شامل مننه بالکل تاسو ته او تاسو چې څومره مینوال دي د غزل نمخ کې بس شیرونه وایم چې یارا له ګلاب راکا یارا نه ګلاب واخلا واه یارا له ګلاب راکا یارا نه ګلاب واخلا مړ چې ځان کون نکړې مړ دا جواب واخلا او مال چې ټوپک اخلي ما سره ډیر بد کوي مال چې ټوپک اخلي ما سره ډیر بد کوي ما سره کخه کوي مال یو رباب واخلا مننه او پیغله پښتنې ته بیا داسې و نه ګرځي پیغله پښتنې ته بیا داسې و نه ګرځي یا ځان ته برقه واخلا یا ځان ته نقاب واخلا مننه او ځان کا د سپوږمۍ په سر بیا سبا لید غواړي یو خپل قلم واخلا بل خپل کتاب واخلا مننه ځان کا د سپوږمۍ په سر بیا سبا لید غواړي یو خپل قلم واخلا بل خپل کتاب واخلا او د غزل مطلب چې یاره ما وی کاغه سخت وي خدا سخت وي یاره ما وی کاغه سخت وي خدا سخت وي د محبت د ابتدا نه انتها سخت وي مننه او منم چې ډیر سره پردیو خو چې سوا جدا منم چې ډیر سره پردیو خو چې سوا جدا پتا چې سخت وي قسم په خدای په ما سخت وي مننه منم چې ډیر سره پردیو خو چې سوا جدا پتا چې سخت وي قسم په خدای په ما سخت وي ما د شلیدلو غریوانونو تزهیق ډیر کړی دی ما د شلیدلو غریوانونو تزهیق ډیر کړی دی خو حقیقت چې وینو مینه پر اختیار سخت وي مننه او خدای دې ما مړ کړی خدا وخت راته مو خای خدای دې ما مړ کړی خدا وخت راته مو خای چې ز په سور کې وملاله او پتا سخت وي مننه او بعضی خبره دې پستوي د ورخمو پشان بعضی خبره دې د کانې نه آشنا سخت وي مننه بعضی خبره دې پستوي د ورخمو پشان بعضی خبره دې د کانې نه آشنا سخت وي او د مقته شعر دې کې کړه توبه چې ماتوي او جام تلاس تیروي کړه توبه چې ماتوي او جام تلاس تیروي نو بس زمون په فکرمن بخا مخا سخت وي ډیر فکرمن صاحب یقینا چې زما
په دې شعرونو تند نه ماتېږي چې څومره ډېر راته ویلی شي دومره به لږي. ډېره زیاته مننه کوم انشاءالله. مونږ اصل کې تاسو چې کوم د پښتو ژبې له کومه ښکلا ورکوئ او د پښتو ژبې یا د ادب کې چې تاسو کومه پنګه اچوئ، زه وایم چې د ټولو نه ستاسو کردار ډېر اعلی او پایدار دی. د بل غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې کمی هرسو ورته بلا قرضې واخیستې، کمی هرسو ورته بلا قرضې واخیستې، خو ستا لپاره مې د سرو زرو نتکې واخیستې. مننه. او شعر دی چې پیغلې دې وتړي ټیکري په سر وطن دې ساتي، پیغلې دې وتړي ټیکري په سر وطن دې ساتي، زلمی وطن پرې دې زلمو ځان ته ویزې واخیستې. مننه. او ما راز وړاند کړه بوجې د خپل کال په ور کې د خپل محله د پولادو دروازې واخیستې. مننه. ما راز وړاند کړه بوجې د خپل کال په ور کې د خپل محله د پولادو دروازې واخیستې. او د غزل شعرونه دي چې کلک پښتانه دي خو د دې سره تصویر وباسي، کلک پښتانه دي خو د دې سره تصویر وباسي، فخر کوي د لوپټې سره تصویر وباسي. زه نن ورزم د عجب خان قبر ته وایم ورته، زه نن ورزم د عجب خان قبر ته وایم ورته، پیرنګ دی اوس د پښتنې سره تصویر وباسي. مننه. دا شعر بیا وایي ډېره زیاته مننه. زه نن ورزم د عجب خان قبر ته وایم ورته، پیرنګ دی اوس د پښتنې سره تصویر وباسي. او یار دې حجي خو په مکه کې بل کار کړی نه دی، احرام تړیو د کعبې سره تصویر وباسي. مننه. یار دې حجي خو په مکه کې بل کار کړی نه دی، احرام تړیو د کعبې سره تصویر وباسي. څوک به زما د جنازې نه پټ شي نه به راځي، څوک به زما د جنازې سره تصویر وباسي. مننه. څوک به زما د جنازې نه پټ شي نه به راځي، څوک به زما د جنازې سره تصویر وباسي. ښکلي زلمي د اوښکو ډکې سترګې اوف غربته، ښکلي زلمي د اوښکو ډکې سترګې اوف غربته، سفر ته ځي د پیایې سره تصویر وباسي. او شعر دی د نړۍ ټول مصوران دغه منظر خوندي کړی، د نړۍ ټول مصوران دغه منظر خوندي کړی، یو لیونی د لیونی سره تصویر وباسي. مننه. او د مکتې شعر دی چې چاله به درس د امن څنګه فکرمند ورکړي، چاله به درس د امن څنګه فکرمند ورکړي، څوک چې په خپله د وسلې سره تصویر وباسي. فکرمند صاحب یو ذاتي پوښتنه درنه کوم، کله چې تاسو په اول ځل مسافرۍ لرئ نو کور کې بچي، د بچو مور نیکه ښځه، مور پلار رونه خویندې، دا یو ډېر سخته مرحله وي په انسان راځي مسافرۍ له چې سړي هغه وخت کې ستاسو څه احساسات وي؟ او دویم سوال مې درنه دا دی که چېرې په هغه موقع تاسو داسې شعرونه لیکلي نو هغه هم راسره شامل دي. ډېره زیاته مننه کوم. سالار صاحب هغه وخت کې خو زموږ لیک به دومره قوي نه وی، بلکې موږ هغه شاعري هم داسې نه کوله، هغه ابتدا کې هم نو. هغه وخت کې څه شعرونه راته داسې یادېږي چې یار زه خو هغې ته مطلب اوس د غزل جامه نشم ورکولی، ډېر کمزوري و. چې د کوره راوتمه سم قیامت و، چې د کوره راوتمه سم قیامت و، چې پردي وطن ته تلمه سم قیامت و. او د مکتې هغه شعر راته یادېږي چې ما ویل را به وړې دولت ورکویت نه په قرضونو واوړېدمه سم قیامت و. زما مینوالو کې اکثر مینوال د مسافر ملګري بهر هېوادونو کې مونږ ګوري، نو داسې که کم کلام د مسافرو ملګرو متعلق هم لیکلي نو هم راسره پروګرام کې شامل یاره انشاءالله داسې غزل به شریک کوم چې د مسافرو ذکر به پکې وي، بیخي ملزوم کلام خو به مشکل شي چې راسره وي. داسې په هر غزل کې ما د مسافرو لا خپل ځای ورکړی دی. اوس به داسې زبانې هم راته یاد نه وي، حافظه کې هم دومره تکړه نه یو. لکه یو شعر راته یادېږي چې لکه د مړي وتل منم د مړي وتل هم ګران دي د کور نه خوې، چې مسافر د دروازې نه وځي ډېر زور غواړي. دا هم د غزل پوره شعر دی. د غزل نه مخکې به یو څو شعرونه ووایم، دوه شعره. د بل غزل چې پښتون یم غرڅنی یم په کمرو کې ګرځېږم، پښتون یم غرڅنی یم په کمرو کې ګرځېږم، باور وکړه د کور نه زیات سنګرو کې ګرځېږم، تا د عشق نه مخکې په تبلیغ کې ګرځېدلم، تا د عشق نه وروسته په لوپرو کې ګرځېدم. ډېره زیاته مننه کوم. د غزل مطلب ده چې په خپل پورې نخته او په پردي پورې نخته، په خپل پورې نخته او په پردي پورې نخته، ستا هره یوه خبره په زړګي پورې نخته.
الله خبر چې څومره به مجبور و یارانو په خار کې و ماشوم هر سړی پورې نخته ډیر مننه الله خبر چې څومره به مجبور و یارانو په خار کې و ماشوم هر سړی پورې نخته چې غټه شوه په کور شوه بیا مې